السلام علیکم دوستان، خدای جو چې جوړ خوش خوشاله بیاست. نو موږ نن روان یو د دغه ځوان یعنی رحمت پلار راغلی د حج څخه. نو موږ شرغلاس ته روان یو مخته کندهار میدان ته. نو دا ځوانان سره دي، پولاد ځوان دی، رحمت ځوان دی، بل بشیر ځوان دی، تیمورشاه ځوان دی، هغه زموږ استاد باچا ځوان دی، رحمت الله دی. نو دا یاران ګره سره دي. نو زما وخت چې ناست دی دا ځوان پلار روان دی د حج څخه. نور معلومات به درکړي چې څه وخت راوستو دی، څو بجو ته رسیږي. نو ټول معلومات به درکړي. همدا جاره که څه معلومات ورکړه دوستان ته. ولې نه وران دغه د خیر سره دا مهال پر 12 بجې یا پر 1 بجې باندې پرواز راستوي دی. دا اوس موږ مهال روان د سنځري سره. نو موږ ګرځه خو نویني ګرځه خپل خلک یو او ګردو مې ورکم کړي د خیر سره کړی دي. شپه خوشحالي سره د خیر سره د روان خدای مسافر به خطر راکړه. نو دا مخال چې مخستان اذانو ته ان شاء الله موږ پر خپل میوان ولسوالۍ ته ځان سوالای سو. نو اوس دا غړي موږ د محل روان سي دا وره په دواړو کې مې دا وي. السلام علیکم. مننه ژوندۍ اوسه. رحمت الله جان ته څه شکوه زه سنه بشکم بس ان شاء الله ګرد شو ځوانان سره روان معنا پرواز سوي دي عجيبه بار روان دي د خیر سره مخته روان دي خوشحالي ورځ ده ګرد شو ځوانان دي بیا دلته ډیر خون پکړي دي ګرد شو تور کالي کړي دي مو به د ځوانان شاکر وس خو په محل سره خاص په سمزري بازار کې انو خدای دې په خیر ورسید واګانی په ټوله کې چې په خیر ورسیږي. مننه دوستانو د رحمت الله جان څخه تاسو سره وسه ان شاء الله موږ تاسو ته نور لارم د ښکارا کوو د کندهار میدان د ښکارا کوو کله چې ډیر ورسیږي دا موږ سره غلاس کوو هغه هم تاسو ته ښکارا کوو. مننه ژوندۍ اوسئ. دوستان دا موږ ته رالو. نو څه سامان راواخیسته، ګلام شامیان راواخیستل او موټر مو سره ګلپوشه وکړو. نو دا رحمت ځوان سره دی. رحمت ځوان ته کدی ته څه معلومات ورکړي څنګه ته ودرېدل دلته خو خیر سره د یاران ګرځه ان شاء الله د خیر سره د ملګری دي. نو ته د سکیچ عشان انیسه ډیر خوشاله دي. موږ به خوشاله موږ پلار دی د مانډوالان دی موږ غواړو چې شی مې راوخ نو موږ سره خوشاله المنځ. انا ژوندۍ اوسه.
دوستانو موږ ونه توانېدلو چې نور مراسم د ښکاره کړو ځکه چې هلته ډېر بیروبار و رش و نو موږ ونه توانېدلو. نو خیر تاسې راسره اوسئ که په چینل کې نه وي چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بل دا ښایسته ولاګه پورې پرلی الله مو سپارم د خدای په امان.